وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه من كل معلمك إله العالمين جاء ختم شمس ونور حضرة الشمس حضرة إمام رباني سمرك حضرة خجلة الله شاين شمس زرق فوزات بركات نور أسرار مستنسك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم الهمني رشدي وارزقني ربي اشرح لي صدري ويسر لي بسم الله الرحمن الرحيم. مكتوبي چهاردهم سورلسم مکتوب شریف دی و مولانا احمد برکی صدور یافته. مولانا احمد برکی صاحب ته لیکل شوی دی در جواب استفسار او په جواب کې د پوښتنې ده کې صاحب منصب البته صاحب علم است یا نه. صاحب د منصب آیا دا صاحب د علم وی او کنه وی. صاحب د منصب دا معنی چې یعنی یو منصب د اولیاء کرامو په هغه مقامونو کې په هغه کې یو منصب ودته ورکول سوی یو رتبه ودته ورکول سوی یا غوث ګرځیدلی وي یا قطب ګرځیدلی وي او یا د اخیار او ابدال څخه یو څوک وي هغه به په خبر وي چې زه په دغه مقام کې یم او که به نه یې په خبر. خامخا دغه دپاره ضرور ده چې زه به په دې خپل مقام خبر وي او که نه ده ضرور. دا یو پوښتنه کړې ده. و استفسار دیگر او بله پوښتنه یې کړې وه که فنا فی الله و بقا بالله تا اکنون به دست نیامد. او بل یې د خپل حالات ورته ویلي چې فنا فی الله و بقا بالله مقام ته زه تر اوسه پورې نه یم رسېدلی او حال دا چې فنا فی الله او بقا بالله دا د هغه اولو مقامونو څخه دي او دې ته خو ضرور سړی باید په دې مبارکه طریقه کې ژر ورسېږي خو زه تر اوسه نه یم رسېدلی او ما ته لاسته دا شی نه دي راغلی. و از عدم اطلاع بر احوال خود کې نموده بودل. او بل دا پوښتنه کړې وه چې زه پر خپل حالاتو باندې خبر نه یم هیڅ په خپل حال نه پوهېږم. نو دا استفسارونو دا پوښتنې ده کړې وې د هغو په جواب کې دا ورته لیکل سوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفاه. دو صحیفه شریفه پی در پی رسید. دوه خطونه یو په بل پسې راته ورسېدل. عزائم مصائب نوشته بودن او تاسې هغه فاتحه د غمونو راته لیکلې وه کوم مصیبتونه چې موږ ته خدای تعالی رسولي دي د هغو فاتحه او د هغو عذر تاسې موږ ته لیکلي وو. انا لله و انا الیه راجعون. د حضرت امام رباني صاحب مبارک داسې په لږ وخت کې درې د کور انسانان وفات شول. یو حضرت محمد صادق صاحب مبارک، یو حضرت خواجه محمد یحیی صاحب مبارک، یو د دې خور ام کلثوم مبارک. دا داسې په نږدې وخت کې د وبا په مریضي باندې داسې په یو څو ورځو کې دا وفات شول. نو دی وایي انا لله و انا الیه راجعون. دا کلمه شریفه خو حدیث شریف مبارک راغلی دي چې هر وخت سړی ته خپل مصیبت ور په یاد شي او دا ووایي نو الله جل جلاله هغو نه اجر ورکوي لکه هغه د مصیبت په وخت کې چې د استرجاع ویلي هغو نه اجر الله تعالی ورته ورکوي. وایي به یارانو دوستان فرمایند یارانو دوستان ته دې وفرمایي هغو ته دې ووایي که 70 هزار بار کلمه طیبه لا اله الا الله به روحانیت مرحوم خواجه محمد صادق و به روحانیت مرحومه همشیره او ام کلثوم بخوانند. وایي خپل دوستانو ته ووایست چې هر یو اویا زره واره د کلمې شریفې د لا اله الا الله ختم شریف د محمد صادق صاحب او د ام کلثوم صاحب دپاره ووایي جلا جلا ووایي. د یو وار لا اله الا الله ختم وکړي اویا زره واره او هغه خاص محمد صادق صاحب ته ورسي او ایصال ثواب وکړي او بل وار چې بیا اویا زره واره کلمه شریف ووایي د هغه ایصال ثواب دی و ام کلثوم رضی الله تعالی عنها ته وکړي چې د دې خور مبارکه
و ثواب 70,000 بار را به روحانیت یکی بخشم و 70,000 دیگر را به روحانیت دیگری. د 80,000 واره ثواب دی د روحانیت ته ورسی او د 80,000 ثواب دی د بل روحانیت ته ورسی. از دوستان دعا و فاتحه مسئول است. دوستان صدا غوښتنه کیږي چې د دعا کوي او فاتحه دی. لا اله الا الله او یا زرواره داس یو حدیث مبارک راغلی دی. دا حدیث مبارک په بعضی کتابونو کې مشایخ مبارکانو لیکلي دي چې څوک اویا زرواره کلمه شریف وایي او ایصال ثواب یې چاته وکي، ما الله جل جلاله هغه سړی که څه هم په عذابونو باندې گرفتار وي خو الله جل جلاله هغه د عذابونو څخه خلاصوي، او فقط چې کافر نه وي مسلمان وي چې هر څونه ګناهکار وي نو الله جل جلاله هغه د عذابونو څخه خلاص کی او هغه د په قبر کې هغه د تکلیفونو ټول په راحت ور بدل کی. دا په یو حدیث مبارک دا سره غلي دي. او بیا مشایخ مبارکانو په پخوا مشایخ مبارکانو کې په مکاشفین او اولیاء کې هم داس یو شیخ مبارک یو عالم وو چې هغه دغه حدیث شریف په صحت کې اشتباهي و چې آیا دا حدیث شریف په صحت ولري او که نه ولري. نو بیا په هغه زمانه کې یو ولی و چې هغه بیا ډېر په کشف باندې مشهور مکاشف سره. نو بیا په یو ډوډۍ کې دوی سره میلمانه شو، په یو ځای کې میلمستیا و، دغه عالم او دغه مکاشف ولی دواړه په یو ځای کې حاضر شول او مجلس کې کښېناست. خو دا ولی مبارک چې و ډېر غمجن، ډېر زیات غمجن. نو بیا خلکو پوښتنه وکړه، موږ پوښتنه وکړه چې ولې داسې غمجن یې؟ نو بیا د خپل د قریبانو څخه خپل دوستانو څخه څوک یاد کوي ول هغه په دغه ځای کې وفات شوی دی، خو زه وینم چې اوس په عذابونو مبتلا دي، په عذابونو گرفتار دي او په سخت تکلیف باندې اخته دي. نو زه هغه وینم ماته به چیرې ډوډۍ خوند راکړي، چیرې مجلس خوند راکړي، چیرې ماته آرام کېږي. دا خبره وکړه. دغه عالم چې و چې هغه حدیث مبارک په صحت کې هم دته به اشتباه و یا بنو، خو د دی ولی په کشف په دې کې دته سخت اشتباه د دی ولی د زړه ته نه ویل. علماء په اکثر داسې د پیرانو د اولیاء سره چندانې نه جوړ، چندانې د دې خبرې زړه ته نه ویل. انو دا عالم داسې وکړل. د ول چې ما یو ختم شریف کړی و د کلمې شریف په ختم، نو دا مې وخت چې دا ختم کړی و خو ایصال ثواب به نو کړی ځان سره مې ساتلی و. نو فکر مې کاوه چې که یا زه مړ شوم یا بل داسې څوک وفات شو چې هغه ډېر نږدې شخص و ډېر باندې ګران و، نو ایصال ثواب بیا هغه ته وکړم، دا ختم یې ځان سره ساتلی. نو دی وایي ما زړه کې بس داسې وویله بغیر له دې څه چې تلفظ په باندې وکړم، دا خپل زړه کې مې بس هغه ایصال ثواب وکړي. ما الله چې دا د قریب داسې په عذابونو مبتلا دي او داسې تکلیف ورته پیښ دي، خدای دا ختم شي چې ما کړی دغه ایصال ثواب هغه ته وکړي. وایي چې ما دا اراده وکړه دا نیت مې وکړي، هغه ولي یو دم داسې سره په خوشحالۍ کې شو، په بشارت کې شو او مخې راواړوه. وایي جزاک الله، الله خو دې اجر درکړي، د څونه غټه تکلیفه زه دې خلاص کړي او څونه جزا په راحت کړم، الله خو دې تا ته اجر اعظم درکړي. وای بس زه فوسل چې دا خو بېشکه ولی دي، دا خو بېشکه یو مکشف انسان دی. نو اوس ما خو دا دی خو په دې نو خبر چې ما دا ختم کړی دی او په دې مې هم نه کوي خبر چې ما ایصال ثواب ورته وکړي، په دې هم نه کوي خبر. ما خو خپل زړه کې دا اراده وکړه، په خپل زړه کې مې ایصال ثواب ورته وکړي. خدا عادي خدای تعالی جو ته دا معلوم کړ چې هغه د عذاب خلاص او دا مرته معلومه شو چې د ایصال ثواب دغه عالم ورته وکړي، دا مرته معلومه شو چې د اویا زره کلمې ثواب ورته وکړي. دا خو د ټول معلومات علاوه دې سره ته وکړي. نو بیا پر هغه ولي باندې هم یقین حاصل شو او د حدیث مبارک صحت هم یقین شو. نو د دې وجه څه د پخوا څخه دا مشهوره ده د اولیاء کرام مابین کې چې دی په خپل قریبانو دوستانو کې چې څوک پات سوی په تکلیف اختی نو دی ایصال ثواب د لا اله الا الله ورته وکړي.
نو اکثره دا وخت داسې د نقشبندي مشایخ مبارکان خو نفي اثبات ذکر کوي نفي اثبات ذکر او یا زروار پر کې نفي اثبات سره خو نه دی عادت اکثر مشایخ مبارکان په خوا شل زره ډیر زره څلور زروار د کلمې شریف ذکر کاوه روزانه از موږ ملګری او طالب هغه مستوسپ قندار کې و طالب هغه څخه ما پښتنه وخت وکړم مرته څوڅ چې عادت د ذکر شریف کې د وز لا اله الا الله ذکر د ورځې کله 28 زره سي کله 90 زره سي به دغه 28 90 زره ته زره سو نو دا به د معمول اوس دغه نور اپتون چې اوس پیښوي دي د اپتیانو په کتابو کې چې بیا وګوره هغه بیا فورا وای دا حدیث قطعا موضوعي دی او دا حدیث ضعیف دی او دا داسې او دا داسې د سند نشته او دا خدا خبرې بیا د دې کار دی هغه په دې پوسو کار پوسو موږ تاسو الحمدلله په دې شان باندې ایمان لرو پر دې شان باندې عقیده لرو کدا حدیث مبارک چې مشایخ مبارکانو بیان کړی دي مشایخ مبارکان باندې زموږ دا ایمان دی دا مو یقین دی چې مشایخ مبارکان په حدیث مبارک کې خلاف نه وایي ډیر داسې حدیثونه شته چې مشایخ مبارکانو د حسن ظن په بنا را نقل کړي دي یعنی د دې هغه حسن ظن داوي ښه ګمان داوي چې مطلب دا حدیث بس حدیث وي د علماء را نقل کړي دا واقعي حدیث دی او کله چې بیا یو حدیث کې اشتباهي سي کامل اولیاء چې په حدیث کې اشتباهي سي چې دا به اوس د نبی اسلام ورک صلی الله علیه وسلم خبره یې کوي کله چې په شي کې اشتباهي سي بیا هغه د ته په کشف کې الله تعالی معلومه کی بیا دغه تصحیح دی په کشف باندې کی اکثر وخت خپل د نبی اسلام ورک صلی الله علیه وسلم څخه وکړي چې دا حدیث ستاسو کنه ست بیا نو ظاهرا دا حدیث لپاره هغه روایت ټول صحیح هغه د محدثینو پر شریعت باندې سند ونه لري مګر مشایخ مبارکان بیا وای دا حدیث دی پر هغه باندې بیا دی یقین وساتي خپل د کشف پر اساس باندې او بل نو امام رباني صاحب مبارک چې په دې باندې علیده امر کوي او علیده هم خپل دوستان ته وایي چې وای دا کار وکي او بیا دغه شیخ مبارک واقعا هم یقیني را نقل شوی ده او خپل د امام رباني صاحب مبارک څخه هم داسې واقعا را نقل شوی ده د په مناقبو کې دا خبر راغلی ده چې امام رباني صاحب مبارک وایي زه کله د شپې به زه راکښېنستم او ما به بیا دا چې دی تازه او پاتسي و نو دې وخت کې به ما د کلمې شریفې ذکر شریف شروع کی او کوشش به میکاوه چې دا ختم خو ما خو اویا زره نه رساوه زر واره به میوه ته وایي زر واره بل ته وایي داسې د دې په نیت باندې به مې وایي چې زه به څنګه راکښېنستم او چې ما به وای دا څنګه دا ذکر شریف شروع وکړل پس فورا به وای محمد صادق صاحب رالی هغه خور به بیراله بس راځه را تکشیر صدقه هغه کشان ته چې هغه مور پلا شی ور پخ کړی او دیګه باندې کړی او هغه نور راس ورته انتظار ناس چې کله به په خصي جر ورته منتظر نو وای دی به دا سره کړل او زما مختبه کښې نستل به د دې روحانيتونو براکله بس راته منتظر به چې کله به د جر فرکی او کله به جر مرته ایصال ثواب وکړي او ورسته وای دا سپیشل یو ورځ دوی بیا چې دا کار وکي ورسته وای دا سپیشل چې محمد صادق صاحب راکلی زه به راکښنولم راکښنه د څه وخت منځ وخت بیا به راکښنولم زه به د خوب راکښنولم بیا به مې د سزا کې ختم شری په مې شروع کی بیا وای څو چې دوستانو به خډیر د ختم شریف وکي او ما هم ډیر ورته وای اخر بیا دا سوچ دی په دغه ثوابونو کې د کلمې شریف په دې ثواب په دې اجر کې دون اندازه زیات سو په دې ته الله تعالی دون زیات اجر ورکړي چې اخر دا چې په ماړه سوچ بر راکلل مې وای بعد اورې ورته رسیدل بس دغه دی هغه د دې دغه اندازه هغه وار شو هغه اندازه رقم بیانو نو دا د دې مبارکانو کشف او د دې مبارکانو کشف او هغه صحیح واقعي کشف مکاشفین اولیاء او د خدای دوستانو د ټولو د خبره کړې ده زموږ په دې خبرو باندې ایمان دی زموږ د خبرو تعقیده ساتو نور کې څوک په کتابو کې ردی کې ضعیفه بولی هغه بیا دغه کار دی چې خدای زی محروم کړي هغه نو بره موضوعي بولی هغه د خدای دې ته نه نصیب کړي حتی د دې په کتابو کې دا شراغلي دی وای هر عدد چې په حدیثو کې رالی د سلو څخه بلابود هر عدد چې رالی هغه حدیث موضوعي دی درسل بلابود عدد په حدیثو کې مطلق نسته هر عدد چې په درسل بلابود رالی د یشد ویل د فارسی شي هغه بس موضوعي دی غیر له صلات اصله تسبیح حدیث هم دی موضوعي ضعیف بولی هغه اعتبار نور کی چې دای نسله تسبیح نه کی
او دا خو د دې کار دی، موږ په دې څه کار لرو، خو مطلب دا د دې دپاره چې امام رباني صاحب مبارک دا خبره کړې ده، دا یې په دغه اعتبار باندې کړې ده. دې ته الله تعالی دا شی معلوم کړی دی. نوشته بودن که در مکتوبات اندراج یافته است که صاحب منصب صاحب علم است. وای تاسو نوشته کړی و چې په مکتوبات کې ستاسو په خطونو کې دا شی راغلی دی چې صاحب منصب صاحب د علم دی. اولیاء کرام چې دي دا دوه قسمه دي. یو هغه اولیاء کرام دي چې هغو ته د خلکو د ارشاد او د لارښوونې او د هدایت وظیفې سپارل شوي وي، په دغه شق کې وي. یو هغه اولیاء کرام دي. د دوی مشر ته قطب الارشاد ویل کېږي. قطب الارشاد دوی د هغه مرشدینو اولیاو مشر او ټول مرشدینو اولیاو ته بیا فیض د په واسطه باندې رسیږي. هر زمانه کې قطب الارشاد وي، یعنی د دغه مرشدانو د پیرانو د دغه قطب د دغه مشر یو څوک وي چې دغه نور اولیاو ته مرشد اولیاو ته بیا فیض د په واسطه باندې رسیږي. نور خلک په خبر وي کني په خبر خدا فیض د په واسطه روان وي. یو بیا هغه اولیاء کرام دي چې د دې وظیفه ارشادات نه دي، د دې وظیفه تکوینی امور دي، یعنی دا دنیوي امور او دنیوي تصرفات او دنیوي وظیفې او دا شان دا د دې کارونه دي چې هغه ته مشر ته قطب مدار یا قطب التکوین ویل کېږي. دا هم ډیر دغه اولیاء کرامو ته چې دغه د ارشاد وظیفې نه وي او دا نور وظیفې ورته سپارل شوي دي ته اصحاب المناصب ویل کېږي. اصحاب المناصب یعنی چې هر ولی خپل منصب لري، خپل مقام لري. څوک د قطبیت مقام لري، څوک د غوثیت مقام لري، څوک د معاون وظیفه لري، څوک د اخیار او د ابدال وظیفه لري، څوک مطلب درجې ډیر دي، څوک نجبا دي، څوک بدلا دي، څوک څنګه دي. دا منصبونه دي. د دې مشر قطب الاقطاب یا قطب الاقطاب د دواړو قطبونو مشر یا دغه البته بیا د په د اصطلاحو کې څه تفاوت شته. البته د حضرت محی الدین ابن عربي صاحب ورک او د امام رباني صاحب ورک او د بعض نور اولیاء کرام په د اصطلاحاتو کې بیا لږ تفاوت شته. څوک پرې وباندې یو نوم یږدي، څوک بل نوم. هغه مقامونو کې یو څه تفصیلات بیا لري، خو د هغه سره خو موږ ډېر کار نشته، نه په پوهېږو په هغه شیان باندې. نو امام رباني صاحب په مکتوب شریف کې ویلي چې هر څوک چې صاحب منصب وي هغه به صاحب د علم هم وي. یعنی هر څوک چې خدای تعالی هو دغه وظیفه و د تسپارلې وي، دی به په د خپل وظیفه باندې خبر وي چې زه پلان کې وظیفه لرم، دغه وظیفه زما ده، یا ماته دا قطبیت خدای تعالی راسپارل دی، یا مداریت راسپارل دی، یا غوثیت راسپارل دی، یا دا دی به په دې باندې خبر. نو اوس د مولانا احمد برکی صاحب سوال کوي، وایي ستاسې په یو مکتوب کې دا خبره ما لیدلې ده چې صاحب منصب هغه ولی چې هغه ته یو منصب سپارل سوی وي هغه به صاحب د علم وي، هغه به د خپل منصب باندې خبر وي. نو آیا دا خبره ضروري ده او که نه ده چې دی په خپل منصب خبر وي؟ نو دی وایي مخدومه قطب الاقطاب صاحب علم است. کم چې قطب الاقطاب دی د ټولو قطبانو مشر دی، هغه چې دی صاحب د علم دی، هغه خامخا په خبر دی. او اقطاب بقعات در رنگ اجزاء وین و دستپا وین. او اقطاب بقعات چې دی هغه د اجزاء پر رقم دی او د لاس پښې دی، د لکه لاس پښې داسې د وجود لکه اعضاء او اجزاء داسې دی. یعنی دا زموږ ټول په پښتنو کې دا خبره مشهوره ده چې وایي دا دنیا ټول خپل متصرف لري او هر وطن او هر شهر خپل متصرف لري، هر کلی له خپل متصرف لري. دا زموږ ټول په پښتنو کې دا خبره مشهوره ده او دا خبر د دغه ځای څخه مشهوره شوې ده. امام رباني صاحب مرک هم ویلي دي، نور اولیاء کرام هم ویلي دي، محی الدین ابن عربي صاحب مرک هم ویلي دي. هغه وایي هیڅ کلی او هیڅ شهر نشته چې هغه خپل متصرف ونه لري. هر شهر او هر ولی خپل متصرف لري.
چې الله جل جلاله د هغه ځای اختیارات د هغه ځای کارونو وظیفه یې ودته وسپارله. دې ته اقطاب د بقعات وایي. د امام رباني سم فرقته دا اقطاب د بقعاتو دي، یعنی د هرې بقعې د هر کلي خپل قطب شته. نو دغه اقطاب د بقعاتو چې دي دا د رنګ اجزا یې ویل دا داسې دي لکه اجزا د هغه قطب الاقطاب، و د استوفا یې ویل داسې دي لکه دغه دپاره لاس و پښې. بعضی را علم به مداریت خود بود و بعضی دیگر را نبود. بعضی انسانانو ته بعضی قطبانو ته پر خپل مداریت باندې علم وي، بعضی کسان ته الله تعالی دا کشف پر کړی وي، بعضی کسان ته الله تعالی دا پوهه ورکړی وي چې ته د هغه قطب دپاره جزیه او ته د هغه قطب دپاره یو کار کولی شي، یا د دغه کلي یا د دغه ښار قطب ته یې د دغه ځای وظیفه تاته څخه رسېده. او بعضې بیا په ځان نه وي خبر، بعضې اصلا په دې خپله وظیفه نه وي خبر، خو الله تعالی هغه کارونه د ده په برکت باندې کوي، د ده وجود وسیله د هغه کارونه کولو وي. بعضې په ځان خبر، بعضې په ځان نه وي خبر. د هغو دپاره ضرور نه دی. اقطاب د بقعاتو چې دي د هغو دپاره ضرور نه دی علم، او قطب الاقطاب چې د ټولو مشر قطب دی د هغه دپاره ضرور دی. نو د خپله فیصله داسې وړاندې کړې ده. او نوشته بودن وای بل مو دا پوښتنه کړې وه که فنا فی الله و بقا بالله ته اکنون به دست نیامده. وای فنا فی الله و بقا بالله در اوسه پورې زما په لاس نه دي راغلي، زه دغه مقام ته نه یم رسېدلی. مولانا احمد برکی صاحب لیکلي. نو ده مبارک ورته لیکلي وای چی توان کرد؟ وای څه وکم که شما در صحبت کم بوده اید، تاسې په صحبت کې کم واست، وختونه مو زموږ سره کم تیر کړل، و این قدر مکس نکردید که از حصول بعضی از احوال شما اطلاع داده شود. دون قدر ځان تاسې زموږ سره ونه وکړئ چې بعضې حالات تاسې اطلاع درکول شي او تاسې په خبر کړی شي. اکنون از هندوستان فنا و بقای شما را مشاهده میکنم. زه اوس د هندوستان څخه پناه و بقا ستاسې مشاهده کوم. زه د دغه ځای څه وینم چې تاسې د پناه و د بقا مقام ته رسېدلي یاست او تاسو نه یم رسېدلي. مولانا احمد برکی صاحب د افغانستان، مولانا احمد برکی صاحب د افغانستان د لوګر د برکی برک د ولسوالۍ دی. برکی برک ولسوالي په لوګر کې یو ولسوالي ده، په دی د دغه ولسوالۍ و. نو دی د دې ځای څخه تللی و، هلته مرید سوی و، بیا د هغه ځای څخه بیرته ژر راغلی و. نو امام رباني صاحب مبارک ورته لیکلي دي چې زه د هندوستان څخه زه دا وینم چې ته په پناه بالله او د بقا بالله مقام ته رسېدلی یې، ته وه زه نه یم رسېدلی، زما په لاس نه دي راغلی. نو یو پیر کامل مبارک کشف دونه اندازه قوي وي، خدای تعالی بعضې اولیاو ته داسې کشف ورکړي، ګوره د یو ملک سره په بل ملک کې د خپل مرید حالات ویني او په دې پوهېږي چې مطلب کم مقام ته تللی دی کم مقام ته نه دی تللی. و این دو کمال که گفته اید در شما احساس می نمایم. دغه دوه کمال چې تاسې لیکلي دي زه دا په تاسو کې احساسوم. شما انکار این معنا می نمایید او تاسو ځینې منکر یاست په دا شی نه دي سوی. مسافت بعیده در میان است، لرې مسافه په مابین کې دي. تا ملاقات صوری میسر نشود، اطلاع بر احوال مکنونه متعسر است. تر څو پورې چې صوری و ظاهري ملاقات نه نصیب سوی نو اطلاع پر احوال مکنونه باندې سخته ده. سړی پر هغه پټو حالاتو باندې اطلاع نشي کولی، یعنی څوک چاته د مکتوب و د خط په دې واسطه باندې څوک چاته اطلاع نشي کولی. که څه هم ناوخته دی، خو دا یو خبره به زه وکړم چې سالکین او پیران دوه قسمه دي. که سالکین دي که پیران دي، دا دواړه دوه قسمه دي. بعضې صاحب د علم دي او بعضې صاحب د حال دي. یو چاته خدای تعالی حال ور نصیب کړي، علم پر هغه حال هم ور نصیب کړي.
دی په دا خبر وي چې زه اوس دغه حال دی ما ته پېښ شو دغه کیفیت دی ما ته پېښ شو او دا کیفیت د پلانکي مقام سره مربوط دی یا د ولایت صغرا د مربوطاتو څخه دی یا د ولایت کبرا د مربوطاتو څخه دی یا د پلانکي لطیفې د مربوطاتو څخه دی دغه علم تفصیلي هم خدای تعالی ورته نصیب کړي بعضې کسان داسې وي ډېر کسان داسې وي بعضې کسان هغسې دي خو ډېر کسان داسې دي چې هغه حالات الله تعالی ور نصیب کړي خو علم پر هغه حال نه ورته نصیب شوی کیفیت د قلب ورته پېښ شي پناه د قلب ورته پېښ شي بقا د قلب ورته پېښ شي پناه د لطایف ورته پېښ شي عروج د لطایف ورته پېښ شي د ولایت صغرا څخه کبرا ته بدل شي کبرا څخه علیا ته بدل شي دا شان ټول ورته وشي خو دی نه په پوهېږي د سر نه پخلاص علم پر هغه حال نه ورته نصیب شوی سالکین هم داسې پیران هم داسې ډېر سالکین داسې دي چې هغه د عشان ورته نصیب کېږي خو علم نه وي ورسره اصحاب علم پکښې ډېر کم دي دا د الله تعالی جو قانون ډېر کم خلک اصحاب علم وي او کله کله چې بیا باش سالکین ته علم وي هغه بیا ډېر کم وي هغه علم یې ډېر کم وي په ډېرو جزئي په ډېرو کشي خبرو باندې یا په ډېرو بعضې امورو باندې خبر شي په ډېرو باندې نه خبر او پیران هم داسې دي بعضې پیران ډېر کامل پیران وي کامل اولیا وي اما علم په حالاتو هیڅ نه لري په هیڅ حال باندې نه خبر لکه هغه سړی چې قطب د بسته ښار قطب دی یا د بسته وطن قطب دی مګر دی په خپل قطبیت نه دی خبر خپل حالات نه دی خبر دلته هم دته خدای تعالی هغه ولایت صغرا او کبرا او علیا او شر ټول ورکړي خدای نه په خبر حتی دته تفصیلات هم نه معلوم خدای چې د په صحبت کې څوک شینی هغه ور قسم کمال ته رسیږي نو دا د خدای تعالی نظام داسې جوړ دی چې بعض سالکین په دې خبر وي بعض سالکین نه خبر بعضې پیران په دا باندې خبر وي بعضې پیران نه خبر ډېر داسې وختونه راځي چې پیران په هغه مقامونو په تفصیلاتو نه خبر شاګرد یې په خبر شاګرد ته بیا خدای تعالی علم ورکړي خدای بخپل علم پر احوال باندې څنګه ترلاسه کوي دی به د شاګردانو په انداره کې ترلاسه کوي د شاګردان چې کم مقام ته ورسېد د شاګرد کم مقام بیان کوي کم حالات د پیښ شول څونه تغیر او بدلون په هغه کې راځي دی هغه خپل حالات هغه څخه ترلاسه کولی شي ولې شاګردان د لپاره لکه انداره داسې د هغو عروج و نزول و د هغو مقامونو و د هغو کشفیات و د هغو شان دا ټول د بدن د سینې عکس دی هلته انو په هغه کې چې هر څه تغیر او بدلون و شان و هغه ټول د دي دی په هغه کې کتلی شي په انداره کې کتلی شي په ځان کې داسې کتلی او ډېر وخت بیا پیران په شي پوهېږي خو مریدان یې بیا علم نه لري بعضې مریدان یې علم نه لري هغو ته بیا دا پیر اطلاع ورکوي وایي ته پلانکي مقام ته رسېدلی ستا د پلانکي مقام کې او ضرور نه ده چې اطلاع ورکړي خو باید ته چې ضرورت وي ورکړي اطلاع باید ته داسې نه نو دغه علم پر حالاتو باندې د ضروریاتو څه نه دی حصول د احوالو د ضروریاتو څه دی او علم پر خپلو حالاتو د ضروریاتو څه نه دی اکثر وخت سالکین داسې چې دی په ډېرو اعلی مقاماتو کې اما دی اصلا دغه احساس نه کوي چې زما سره شی شته که نشته بس اصلا په هېڅ اثر هم نه پوهېږي په هېڅ تاثیر هم نه خبر دا شان هم ډېر او دا د لوی مشایخ مبارکانو په مریدانو کې ډېر پېښېدل د حضرت شاه یولیا شاه نقشبند صاحب مبارک مرید و او د زوم هم و حضرت خواجه علاءالدین عطار صاحب مبارک چې د نقشبندیت طریقې د هغه لوی مؤسسینو څخه دی د هغه عمده کسانو څخه دی نو د هغه زوم حضرت علاءالدین عطار صاحب مبارک په خپل ذکرونو پسې هېڅ نه پوهېدي یو وخت راغلی خپل پیر مبارک ستا قربان شم دا پلانکی مرید وایي داسې دی و داسې دی خپل کیفیتونه بیانوي یو وایي داسې انوار دي بل وایي داسې انوار دي بل وایي داسې دي بل وایي داسې دي دا اوس په ما څه چم شوی دي خو زه خو ولکه په شي نه پوهېږم نه مې ذکر شته نه مې شی شته دا اوس څه شي
پلانکی وایي داسې زه خپل ذکر وینم لکه د سپوږمۍ په شکل باندې سپوږمۍ راختلې و داسې و داسې یا بل داسې. نو حضرت شاه حجا شاه نقشبند سمارک داسې ولاړ وړاندیز. نو داسې مې کتاب کې لیدل دي چې وایي حضرت شاه نقشبند سمارک د خپله پښه د ده پر پښه باندې کښېښول، خپل قدم یې د ده پر قدم کښېښوی او داسې مې هم ځین کې راځي والله اعلم چې کوم یو چې پر تندي باندې و که پر ځګر باندې ګوته وشه، خو دغه د پښې خبره قوي معلومیږي چې پښه یې خپل قدم یې د ده پر قدم باندې کښېښوی. ول پټ کړې سترګې، چې سترګې پټې کړې ول څه شوي؟ ول درسته دنیا نور نیولې ده. درسته دنیا کې یو نور دی چې ډېر زورور نور دی او ډېر بېتابه نور دی. ادم مبارک بېرته پښه ځویسته کړه. و ستا حالت دغه دی، هغوی په تا پسې چیرې رسېدلی شي، خو ته د دې حالت ته لیدلو توان نه لرې، نو ځکه ستا سره علم نشته، ته دغسې ناخبره پاتې ځکه چې ته د دې شیانو د لیدلو توان نه لرې، دونه استعداد طاقت ستا سره نشته چې ته دا ووینې. ستا مقام دونه بلنده دی که ته دا ووینې ستا حالت بدلېږي. نو الله تعالی جو رحم کړي پر یو بنده باندې، الله تعالی ډېر رحم وکړي، بس هغه علم ځینې سته کې شی ورته نصیب کړي. لکه سړی دوا خوري خو دا دوا ور معلومه نه چې د چی څه جوړه ده، تفصیلات د دوا نه معلوم. نو د دې داسې اکثر سالکین خصوصا په نن زمانه کې خو چندانې څوک په احوالو نه خبرېږي، علم پر احوالو چندانې چاته نه نصیب کېږي. کشفیات ورته نصیب کېږي خو علم پر احوالو تفصیلي دا چې دی په دې پوه شي چې دغه نو زه پناه ته ورسېدم، دا بقا ته ورسېدم، دا پلانکي ځای ته ورسېدم، دا پلانکی ځای دی، دا داسې دی. دا شی علم ډېر نادر دی په نن زمانه کې، ځکه د دې شیانو د لیدلو طاقت د چا سره نشته، او که د لیدلو طاقت وي بیا د تحمل کولو د برداشت کولو طاقت یې نشته. تحمل و برداشت دا معنی چې دا شی ورته نصیب شي او بیا دې دی وزغمي. خامخا ځینې ویل کېږي، بیان ځینې کېږي، پر مجلس کې به ناست وي پلانکی ځای داسې ولایت صغرا داسې ولایت کبرا داسې پلانکي مقام کې پلانکی ولي، پلانکي ځای کې پلانکی ولي، پلانکی مرید پلانکي ځای ته رسېدلی، بیانونه کوي. نو ژبه خو نشي کنټرولولی، یو د اختیار یې وشي، چې د اختیار ووته نو دا خو بیا علم د اسرارو دی. اسرار خو الله تعالی نه دي خوښ چې څوک یې بیان کړي، د اسرارو اطلاع څوک چاته نه ورکوي. زموږ د پیر مبارک څخه د استاد مبارک څخه چندانې ما نه دي اورېدلي، چې یو وخت مې هم نه دي ځینې اورېدلي چې مطلب دا به یو دا ځای داسې کشف وي، دا داسې وي، دا داسې وي، پلانکی داسې دی، پلانکی داسې دی. خو ډېر نادر بیا ما ته بعضې واقعات یې ویلي، هغه هم داسې وخت کې چې زه دی به سره یوازې وو، یا به بعضې شیان زما زړه کې راله، بیا به د څه بعضې واقعات یې راته ویلي، یو څه واقعات یې د مدینې منورې مبارکې راته ویلي، یو څه بعضې واقعات یې د زیارتونو د دې شیانو هغه داسې شیان یې راته ویلي چې هغه نو هر څوک نشي ویلی. نو داسې ډېر نادر به یو څوک دا شیان وایي، او چې څوک خوله ایله کړي او وایي هغه څخه بیا د هغه مقامونه ډېر کښته کېږي، هغه ټیټ پاتېږي. نو اکثره خلک یا طاقت نه لري د لیدلو، یا کې وویني بیا یې د کنټرولولو د ادارې کولو طاقت نه لري. زموږ بعضې سالکین و بعضې زموږ ملګري دوستان شته، زموږ همپیره کسان شته چې مطلب خبرې درازې خبرې ځینې کېږي، چې هر څه ورته وایي چې مه کوه دا خبرې په وسې وعده وکړي چې بیا زه نه وایم بیا ځینې وویل شي، بیا ځینې وویل شي، اسرار ځینې ویل کېږي، طاقت یې نه وي. زموږ ستاسو په وطن کې د حضرت صاحب مبارک یو ډېر مشهور پیر مبارک دی، د ده د سالکین څه دی، نو هغه څخه هم دا خبرې کېږي، د هغه څه هم کله کله وضعشان ویل کېږي. نو وخت ما د هغه په باره کې د خپل استاد مبارک څخه پوښتنه وکړه، ما ورته وویل دغه سړی د حضرت صاحب مبارک مرید دی او داسې خبرې، هغه ګډې وډې خبرې ډېرې کوي. نو داسې مې وویل ګډې وډې خبرې ډېرې کوي، یعنی اصلا دا شان د استادانو د کاملینو نه یې خوښ، د کاملینو دا بیان نه یې خوښ، لیکن چونکې څوک یې طاقت نه لري ابس نو دې دغه کوي. نو په دې خاطر دا د الله تعالی احسان دی بنده سره چې بنده په خپل کیفیت نه خبري.
نو دی وایي تر څو چې ملاقات صوري نه سوي اطلاع یعنی خبر درکول پر احوال مکنون و متاثر سختی. مشایخ در فنا و بقا سخنان گفته‌اند که همه به رمز و اشارت است. مشایخ مبارکانو د فنا و بقا په باره کې داس خبرې کړې دي چې ټول رمز و اشارات دي. از خود کس چه دریابد د خپل ځان څخه څوک څه پوسی چې زه اوس په کوم مقام کې مشایخ مبارکان د بل چا د فنا او د بقا په باره کې خبرې کوي په رمز او په اشاره کوي. نو سړی به د خپل ځان په باره کې څه پوسی چې زه د فنا په کوم ځای کې. حضرت حق سبحانه همه را علم احوال نمی بخشد. خدای تعالی جو ټول ته علم پر حالات نور بخشي. شخص را علم به احوال عطا فرموده پیشوا می سازد. یو چا ته علم پر احوال ورته ورکی او هغه پیشوا جوړ کی و جمع را به او مربوط ساخته به مرتبه کمال و تکمیل می رساند او یو جماعت ته پر مربوط کی چې به مرتبه ته د کمال و تکمیل خلک ورسی. دا یو سلسله ته داسې وکی. خاص کند بنده مصلحت عام را یو بنده خاص کده مصلحت عام لپاره. کاش شیخ حسن را چند روز دیگر نگاه داشته اطلاع بر بعض احوال او داده به خدمت شما میفرستادیم. وای کاش که شیخ حسن صاحب یو څو ورځې دلته نورم ساتلی وای ځان سره او چې یو څه د پر حالات باندې بعض حالات مې دته اطلاع ورکړی وای بیا به مستاسې خدمت ته استولی وای. آمدن شما مشکل ستاسې راتل خو مشکل دی. و از یاران رشید و قابل شما اگر کسی می آمد و چند روز اقامت می کرد و فهم سخن هم می داشت چه بلا خوب بود. تا چیزهای ضروری به وی نموده می شده. و اکستاسی د یاران رشید دغه رشیدو یعنی د پو یارانو سره د قابلو یارانو ستاسي اگر کسی می آمد که څوک راغلی وای او څو ورځې اقامت کړی وای او فهم سخن هم می داشت او فهم د خبرې هم کولای سوی چه بلا خوب څونه بشوي. تجهیزهای ضروری به وی نموده می شد چې ما ضروری شان مودی تشوي وای. د خبرې فهم ډیر زور غواړي. بیا خصوصا د اولیاء د خبرې بیا خصوصا د مکاشفات او د کشفیات او د خبرې د دې خبرو د فهم د لپاره چندانې استعدادونه ډیر کم دي ډیر نادر دي. ما چې په خپل ژوند کې لیدلي دي ډیر مکاشفین چې ما لیدلي دي هغه د خپل کشف په وجه باندې مغلوب دي. هغه داسې مغلوب دي چې حتی د خپل استادانو خبره چې اوریدل دي د استادانو د خبره فهم یې نه کړی. هغه د استاد خبره ما هم اوریدلې په یو مجلس کې مې اوریدلې خو دای چې کوم تعبیر کوي هغه د استاد د مطلب د مقصد څخه به ډېر فاصله لري. هغه به خدزنی لري دا یو قسم تعبیر کوي هغه استاد ګسره اخواته اشاره لنی کړ. نو فهم د خبرو د مکاشف د فاره به سخت دی. داسې استعداد داسې یو قابل انسان چې هم دی د فهم ټول مکمل جوړ وي ادراک دی هم جوړ وي هیڅ مغلوبیت نه لري او د کشف د مکاشفات او د دې شنو فهم په کامله توګه وکي سخت مشکل دی سخت نادر دی. دا کوم کسان ته چې کشف نصیب سي هغه مغلوب سي هغه بیا فهم د خبرو چې دای نس کوي. نو کدا چې څوک وای او څو ورځې اقامه کړی وای او فهم د سخونه هم درلوده فهم د خبرو درلوده چې بلا خوب څونه بشوي تا چیزهای زوری به نموده میشه چې زوری شان وده تشکر سی وای. مقصود آن است که احوال حاصل شود. اطلاع بر احوال امر دیگر است. مقصد دا دی چې حالات حاصل شي سره ته پنا مقام ته ورسېږي د بقابله مقام ته ورسېږي ولای صغرا او کبرا او علیا او لطائف او عروج دا شان ټول سره ته نصیب شي دغه ضرور دی. دغه ضرور نه دی چې په خپل ځان خبرې چې زو اس کوم لطیفات او کوم کیفیت مې دی او څونه پر مخ روان او څونه نه دا شان ضرور نه دی. دا شهید ضرورت دی. والباقي عند التلاقي إن شاء الله تعالى والسلام. ونصيحتي که لابد است آن است بل نصیحت ضروری دی هغه دی که در درس علوم به هیچ وجه خود را معاف ندارن. په درس کې د علوم په هیڅ وجه خپل ځان نه معافوي. اگر تمام وقت شما مستغرق به درس شود حواس ذکر و فکر نکنن که تاسو ټول وخت په درس سره مستغرق وګرځئ خو حواس د ذکر د فکر مکوي. ساعات شب از برای ذکر و فکر فراغ است. د شپې ساعتونو د ذکر و فکر لپاره ډیر دي.
کی. شیخ حسن را نیز سبق می گفته باشند. شیخ حسن تم سبق رو شروع کی و معطل نگذارم معطل کویم، چون آن حدود از علم قلیل و نصیب است احیای علوم شرعیه نمایند. نو چې په هغه حدودو کې هغه ستاسې په وطنونو کې د علم څخه هغه حدود قلیل و نصیب دي، علم چندانې نشته پکې کې، نو احیا د علوم شرعیه ودي هلته وکړي، علوم شرعیه هلته راژوندي کړي. زیادت چې مبالغه نماید، نور به نو څه مبالغه درته وکړم. اوراق وقائع خواجه اویس رسید، وایي هغه کوم واقعي و کشفیات د خواجه اویس چې کوم ورقې راستولې هغه راته ورسېدلې. اکثر جهه به نظر در آمد، اکثر ځایونه مې مطالعه کړل و مبشرات ښه شیان دي، ښه زیری ورکوونکي دي. از حضرت حق سبحانه وتعالی امیدوار باشند، د خدای تعالی جل څخه نور امید لري تاسو قوت په پیل چې دا شان قوت څو پیل تر راشي. ډېر سالکین چې بعضې کشفیات ویني، بعضې شان ویني، بعضې بشارات ویني، یو اولیاء کرام یا د بعضې مشایخ برکان روحانیتونه حتی د انبیا علیهم السلام د خوا څخه ودته زیری ورسي، زیری ودته ورکول شي، مبارکي ورکول شي، مبارک سه ستا دغه مقام دی. خو دا شان ټول اکثره بالقوه، یعنې دغه قوت په تا کې شته چې دا ځای ته ورسېږي. دا نه معنا چې بالفعل دا شی درته نصیب شوی دی، یعنې دا استعداد و لیاقت په تا کې شته، که ته کوشش وکړې دا ځای ته هم رسېدلی شې. د هغو مطلب دا یي. نو وایي دا مبشرات دي، زیری ورکوونکي دي. الله تعالی دې د قوت څه فعل ته راولي، الله تعالی دې عملي کړي. د مثال په ډول باندې یو سالک دته په واقعه کې یا په خوب کې یا په وظیفه کې یا په کشف کې دته وویل شي یو شیخ مبارک ورته وایي چې ښه مبارک څه بس ته د افغانستان قطب شوې. نو دا ضرور نه ده چې دی دې نو بس قطب یې دستې په دستې، یعنې دا معنا چې دا استعداد و لیاقت په تا کې شته. که ته چیرې سعی او کوشش وکړې، شرایط ټوله پر ځای کې او سعی وکړې، امکان لري ستا چې دا ځای ته ورسېږې، او امکان لري ستا چې دا شی تا ته نصیب شي. د دې دغه معنا ده، دا نه معنا چې اوس دستې ورته نصیب شوی دي. نو وایي د قوت څه چې وپیل ته راځي دا خبره ضرور ده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد.